د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي چې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ورسره هوکړه کړې وه چې واک به د طالبانو په مشرۍ یوه ټولشموله حکومت ته سپاري. بلینکن له CBS ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي ولسمشر غني د دې هوکړې خلاف او له عملي کېدو وړاندې له افغانستان څخه بهر لاړ. د په خبره غني ورته دا ډاډ هم ورکړی و چې تر اخره به د طالبانو سره جنګیږي. بلینکن زیاتوي ما د شنبې په شپه له ولسمشر غني سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یوه نوي حکومت ته د واک د لیږد له پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټولشموله به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ماته په ټلیفون کې وویل دی چمتو دی خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا یې هغه له افغانستان ووت. زه له ولسمشر غني سره له څو اونیو او میاشتو راهیسې بوخت وم. بلینکن په یاده مرکه کې دا هم ویلي چې د دوی هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وه کړې چې په 11 ورځو کې دې دا هر څه پیښ شي. بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له افغانستان د امریکایي سرتیرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د یادونې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني له هیواد له وتلو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې په کابل کې د جګړې او وینې تویېدنې مخنیوي لپاره یې افغانستان پرې ایښی دی. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له CNN سره په تازه مرکه کې ویلي ولسمشر غني ځکه د سولې خبرو ته غاړه نه ایښوده چې په باور یې امریکایي عسکر به هیڅ وخت له افغانستانه ونه وځي. د په خبره اشرف غني ډاډه و چې امریکایي عسکر به دلته پاتې کیږي او له چین او روسیې سره د سیالۍ په پار به د حکومت ساتنه هم کوي. خلیلزاد وایي د اشرف غني اکثره محاسبات همداسې غلط وو او د افغان ځواکونو په اړه هم اټکل او محاسبه بې ځایه وه. نوموړي یو ځل بیا د روان وضعیت ټول مسؤلیت د اشرف غني پر ناسمو محاسباتو، بې ځایه ټینګارونو او د ده له لوري د سولې په لار کې پر خنډونو جوړولو اچولی دی. خلیلزاد وایي هغه د سولې په برخه کې د هیڅ پرمختګ هرکلی نه کاوه او یوازې د خپل حکومت د ساتلو لپاره هرې پرېکړې ته تیار و.